سورة التکویر دی دا. په دې صورت کې هم الله رب العالمین خپلو بندگانو له ویره ورکوي د قیامت د سختیو نه چې داسې یوه سخته ورځ را روانه ده. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من سره ان ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. که څوک غواړي قیامت په خپلو سترګو په دې دنیا کې وګوري چې دا قیامت به څنګه شی وي او دا به څنګه قایمي، نو هغوی دپاره دا درې صورتونه دا دي ولولي. یو دا صورت دی سورة التکویر، یو ورپسې صورت او یو د سورة المطففین نه رستو سورة الانشقاق. دا درې صورتونه ولولئ چې قیامت در یاد شي او د قیامت سختۍ. رب العالمین فرمای اذا الشمس بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی الرحمن چې عام مهربانه دی، الرحیم خاص رحم کوونکی دی. رب العالمین اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت. اذا الشمس كورت، هر کله چې د انور کورت راون غختلی شي، کورت راون غختلی شي. کورت کې دا ټولې معناګانې دي. تکویر اصل کې ویل کېږي که خیلم کړی وي دا پټکی چې سړی ووي او دا داسې راتاو کړي، دا ولونه وله راتاوی، د نانور به هم داسې راتاو کړی شي. کورت اول به راتاو شي، رڼا به ختمه شي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې بیا به وغورځولی شي. جمع الشمس والقمر سورة القیامه کې راو به غورځولی شي. دې ټولو ته شامل دی. داسې ورځ به راشي دا غټ نور دا به رب العالمین ختم کی، بی نوره به کی او به غورځوي. کورت به غورځولو ته شامل دی، راو به غورځېږي بیا. نو رب العالمین فرمای اذا الشمس کورت، هر کله چې د انور کورت راون غختلی شي، رڼا یې ختمه شي او ختم شي. واذا النجوم کدرت، او هر کله چې دا ستوري انکدرت هغه خړ کړی شي، خړ شي. انکدار هم دغې ته معنا ته ویلی کېږي چې خواره واره به شي دا ستوري، یو یو به راغورځېږي. تغیرت، انتثرت، تغیرت، او دا رڼاګانې دا به ختمې شي او بیا به را وغورځېږي. نو رب العالمین فرمایي واذا النجوم انکدرت، او کله چې دا ستوري انکدرت هغه خړ شي. واذا الجبال سیرت، او هر کله چې دا غرونه سیرت روان کړی شي. داسې یوه سخته ورځ ده چې دا انور دا به راونغښتلی شي او به غورځولی شي. دا ستوري د دې دا رڼا به ختمه شي او راو به غورځولی شي. واذا الجبال سیرت، او هر کله چې دا غرونه روان کړی شي، غرونه روان کړی شي. غرونو کې ډېر مخکې هم تیر شوي وو، مختلف احوال پرې راځي. اول به وخوځېږي دا غرونه، بیا به روان شي، بیا به ذره ذره شي، بیا به داسې شي کالعهن المنفوش، دا مضبوط مضبوط غرونه دا به روان شي. هسې کله تاسو سوچ داسې کوئ، صرف د ترجمې ته سوچ مه کوئ، هغه حقیقت ته سوچ کوئ. سوچ وکړئ، سترګې پټې کړئ چې د انور داسې راتاو شي او راوغورځي. د انور څومره غټ دی او ځمکه ډېره وړه ده دې مقابل کې. ستوري هم داسې را روان وي او ته ورته ګورې او راغورځېږي او بېنوره کېږي. او غرونه هم دغه ته دې غر ته ګورې او دا غرونه داسې روانېږي. واذا العشار عطلت، او هر کله چې د لسو میاشتو بلار به وخه. واذا العشار، او هر کله چې العشار هغه د لسو میاشتو بلار به وخې. عطلت، هغه ازاد پرېښودلی شي، ازاد پرېښودلی شي. ګورئ چې کله دا اوښه د لسو میاشتو وي، دا مالک پې ډېر پام کوي، ځکه په دغه ټیم کې دا لنګېږي، نو هغه ترې نه جدا کېږي. یا د شپې یا د ورځې هغه لنګېږي. کله چې دا حیوان لنګېږي نو کور مالک چې وي هغه پې ډېر پام کوي هغه. نو په دغه وخت کې داسې یوه سخته ورځ ده عطلت چې هغه مالکان بیا پرېږدي بس، نه به ولې اوبه راوړي، نه به ولې خوراک راوړي. قیمتي مال عربو ته هم دا اوښان وو او اوس هم دي. د دې یو یو اوښ قیمت په میلیونونو میلیونونو ریاله باندې دی، قیمتي شیز دی دا. خو دا عرب پې پوهېږي، موږ تاسو پې نه پوهېږو. نو د سختوالي د وجې نه دا قیمتي مال دا به همداسې پرېښودلی شي. عطلت، چې نه به ولې څوک ګیا راوړي، نه به ولې څوک څه راوړي. واذا الوحوش حشرت،
او هر کله چې الوحوشو هغه ځنګلي ځناور حشرت را جمع کړی شي د حشرت نه مفسرینو یو څو ترجمې لیکلي ټولې صحیح دي کله چې دا ځنګلي ځناور د حیوانات حشرت را یوځای شي د انسانان له ډېر د یېرې د وجې نه انسانانو له به پناه راوړي اوس خو که خیال هم کړی دا ځنګل کې چې کوم ځناور انسان هم تښتي او انسان هم دې تښتي خو داسې د هیبت وخت به وي چې هر انسان به په ځان باندې وي د هغې به دا سوچ نه وي چې زه په کوم ځای کې یم او کوم ځای کې به نه یم نو را به شي د انسانانو سره به یو ځای شي او دویم دا د حشرت چې کله به مړه شي د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا ترجمه وه به هر حال دا ټولې صحیح دي چې را جمع به کړی شي دا ځنګلي ځناور نو مړه به کړی شي او د انسانانو سره یو خوا ته به راشي دوی واذا البحار سجرت او هر کله چې دا دریابونه سجرت هغه ډک کړی شي سجرت معنا ډک به کړی شي د اوبو نه په دریابونو باندې دا به د اوبو نه ډک شي یو دریاب به په بل ور وخیږي بل به په بل باندې ټوله دنیا دا به اوبه شي اوس د الله په حکم باندې دریاب حمله نه کوي الله به ورته بیا حکم وکړي چې اوسه ورځئ په دې مخلوق باندې او سجرت دویمه ترجمه دا ده چې اور به واخلي او دام صحیح ده د هر بحر د لاندې اوسني وخت کې هم دا د ساینسدانانو دوی دا ثابته کړله چې د هر بحر د لاندې هلته پټرول پراته دي رب العالمین به د بحرونو ته اور وراچوي نو مفسرینو لیکلي ترجمه به دا شي چې د بحرونو باندې هم ادوار راځي د قیامت په ورځ اوبه به هم ډېرې شي روا به مړي بیا به ورته اور ولګي بیا به بالکل ختم شي دا بحرونه وچ به شي بیا د ډېر سختوالي د وجې نه داسې ورځ ده واذا النفوس زوجت او هر کله چې دا نفسونه زوجت یو ځای کړی شي واذا النفوس زوجت دا نفسونه یو ځای کړی شي څه معنی دا روحونه د بدن سره یو ځای شي په ورځ د قیامت اوس خو کله چې انسان مړ شي روح ته جدا شي په ورځ د قیامت چې دی نو دا روحونه دا به د بدن سره یو ځای شي په قبر کې هم دا روح ورله راځي د انسان له خو کامل تعلق یې نه وي پوره تعلق یې نه وي بیا په ورځ د قیامت چې دی پوره به ورسره یو ځای شي واذا النفوس زوجت یا دویم مطلب دا دی اذا النفوس زوجت هر یو ډلې والا به د خپل ډلې والا سره یو ځای شي کافر به د کافرانو سره مشرک به د مشرکانو سره یهودي به د یهودیانو سره نصرانی به د نصاراو سره مسلمان به د مسلمانانو سره چې چا د چا دپاره په دنیا کې ولا او برا کړې ده د هغې سره به چا چې نبی علیه السلام سره مینه کړې ده د هغې په صفونو کې به راپاڅېږي چا چې یهودیانو سره مینه کړې ده د هغې په صفونو کې به راپاڅېږي دا ټولې ترجمې صحیح دي واذا الموءودة سئلت او هر کله چې د ژوندۍ خښې کړی شوي جینۍ نه سئلت تپوس وکړی شي تپوس به ترې وکړی شي الله به را ژوندۍ کړي دا مور او پلار بیا ولاړ وي مفسرینو لیکلي چې الله به دې تپوس وکړي چې بأي ذنب قتلتې په کومه ګناه ته وجلی شوې دا سوال او جواب د دې مور او د پلار د توبیخ او د زورین دپاره چې ولې دا وجله دا ماشومه د ماشومې نه به تپوس کېږي چې ته ولې وجلی شوې نو دا تپوس به کېږي مطلب د دې خبرې دا دی چې هر یو کار دې کړی دی د هغه کار تپوس به کېږي په دنیا کې دا الله رب العالمین خاص ذکر کو وجه دا ده چې د عربو به د خپلې لوریانې به ژوندۍ ښخولې چې لور به کور کې پیدا شوه خفه کېده به او نن سبا عزیزانو اکثره زمونږ د پښتانه وروڼه چې دي دوی هم خفه کېږي په لور چې پیدا شي بعضې کورونو کې ډېرې جړاګانې کېږي او دا د جاهلیت والا او دور دی عزیزانو د هغې رواج دی دا مسلمانان به په لور باندې خوشحالیږي په زوی باندې به خوشحالیږي الله رب العالمین قرآن کې فرمایي واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا کله چې ورته زیری ورکړی شي د جاهلیت والاو ته د کافرانو ته چې لور دې پیدا شوې ده ظل وجهه مسودا مخې تک تور شي وهو کظیم او دی د غصې نه ډېر ډک وي چې ولې زما په کور کې لور پیدا شوه یتوارا من القوم من سوء ما بشر به د خپل قوم نه پټیږي چې په ما باندې څوک دا بد زیری ونه کړي
او دا سوچ کې چې په دې خاورو کې دا لور ډوبه کم که نه د ځان سره یې وساتم او خلک به راته پیغورونه کوي. داسې یو دور و. نو رب العالمین فرمایي واذا الموءودة او کله چې هغه ژوندۍ ښخه کړی شوې د هغې په باره کې سئلت تپوس وکړی شي د مور و پلار د هغې نه یا د دغې جینۍ نه تپوس وشي بأي ذنب قتلت چې په کومه ګناه باندې قتلت وجلی شوې ده په کومه ګناه دا وجلی شوې وه. واذا الصحف نشرت او هر کله چې عملنامې را خورې کړی شي صحف نه مراد عملنامې را خورې کړی شي. نشرت نه مراد کلاو کړی شي د هر انسان عملنامه انسان ته وښودلی شي چې تا دا عمل کړی دا دې کړی دا دې کړی. نو دا هم ډېره سخته ورځ ده چې انسان ته عملنامه په ګس لاس باندې میلاو شي. رب العالمین فرمایي واذا السماء کشطت او هر کله چې د اسمان نه کشطت پوستکې ویستلی شي. کشطت معنا دا ده چې پوستکې ایستل لکه د اوښ نه چې دا څرمن وباسي دغه شانې به شي د اسمان. په اسمان هم مختلف احوال هغه تیریږي. یو حالت پې دا تیریږي چې د اسمان نه دا کم څرمن چې دا الله رب العالمین چې کم دا رنګ ورکړی دا به ترېنه واړولی شي داسې به راکش کړی شي او بیا به رب العالمین په دې اسمان کې به سوري پیدا کړي چاونه به پیدا کړي وروسته به راشي اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت فکانت وردة کالدهان سور به شي داسې د سور ګلاب په شانتې. یوم نطوي السماء کطی السجل للکتب د اسمان به بیا راغونډ کړی شي او بیا به یې وغورځولی شي. نو دلته دا یو حالت ذکر کړی دی چې دا څرمن تې ویستلی شي د اسمان نه رنګ به بدل شي. په سوره رحمان کې تفسیر به شته دی چې رنګ به سور شي به د اسمانه. واذا الجحیم سعرت او هر کله چې جهنم تیز کړی شي نور به هم پکې اور بل کړی شي وقتا په وقتا به په دې جهنم کې اور بلولی شي. واذا الجنة ازلفت او کله چې جنت را نږدې کړی شي. اذا الجنة ازلفت معنا دا ده چې متقینو ته به را نږدې شي. متقین به د جنت په لار روان وي جنت به ورته نږدې شي او دا جهنم چې دی دا به نورم ګرمیږي اور به پکې نورم بلولی شي. کلما خبت هر کله چې دا د جهنم دا اوره دا لږ سړیږي الله رب العالمین به نورم هغه زیاتوي. علمت نفس ما احضرت د دې دومره حالاتو سره دا ټول حالات ولیکي. رب العالمین فرمایي علمت نفس پوهه بشي هر یو انسان او هر یو نفس ما احضرت په هغه عمل باندې چې حاضر کړی وي ده حاضر کړی وي د نفس چې کوم عمل کړی دی هغه ټول په دې ټولو باندې به دا انسان پوه شي که بد عمل یې کړی دی او که ښه عمل یې کړی دی بیا به ارمان کې کش کې ما نیک اعمال کړی وی ما بد اعمال نه وی کړی. نو علمت نفس ما احضرت دا د دې ټولو شرطونو هغه جزا ده. معنا دا ده د دې ټولو سره دا لګېږي ښه د اول نه والا اذا الشمس کورت کله چې دا انور راونغښتلی شي نو علمت نفس ما احضرت د انسان ته به پته ولګېږي هغه چې د حاضر کړي وي. احضرت نه مراد حاضر کړي وي. احضار نه دلته مراد دا دی عمل کول خو انسان سره هلته حاضر وي د دې وجې نه احضار ویلی دی. قرآن کې په سوره ال عمران کې د دې آیات علمت نفس ما احضرت تفسیر ښایسته تفسیر شوی دی. 30 نمبر آیات دی په سوره ال عمران کې. رب کائنات فرمایي یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا هغه داسې سخته ورځ ده چې هر یو انسان یو د خیر عمل کړی وي هغه به هم حاضر ویني. وما عملت من سوء او هغه عملونه چې ده بد کړي هغه به هم ویني. تود لو ان بینها و بینه امدا بعید ارمان به کوي چې زما او زما د ګناهونو ترمنځ ډېر جداوالی وي ډېره موده فاصله وي خو بیا به ارمان پیدا نه کوي. رب کائنات دلته فرمایي چې ګوره دغه حالت چې راشي بیا به د انسان ته پته ولګي خو بیا به ترېنه وخت تېر وي. نو ای بنده اوس نه ته دا کوشش شروع کا د اوس نه دا کوشش د نیکو اعمالو وکړه. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس
فلا اقسم اوس الله رب العالمین په دې آیتونو کې د خپل پیغمبر او د قرآن تصدیق کوي چې دا قرآن صحیح کتاب دی، دې ته تاسو ټیم ورکئ، په دې باندې ایمان راوړئ، دا زده کئ، د دې مطابق عمل وکئ، او دا کم پیغمبر چې درته راغلی دی دا پیغمبر دا صحیح پیغمبر دی، د دې په فرامینو باندې تاسو عمل شروع کئ. نو رب العالمین فرمایي فلا اقسم بالخنس، فلا نو داسې نه ده، داسې نه ده معنا داسې غفلت کې زندگی مه تېروئ انسانا. اقسمو قسم کوم، رب العالمین فرمایي چې زه قسم کومه بالخنس په هغه ستورو پټېدونکو باندې. خنس دلته ستورو ذکر نشته، خو مفسرینو لیکلي چې ستوري ته مراد دي، ځکه دا ستوري هر انسان ته ښکاري چې ستوري راښکاره شي او بیا پټ شي. مراد تېنه ټول هر هغه شی دی چې ښکاره کېږي بیا پټېږي. حتی علماو لیکلي دي په بالخنس کې هغه حیوانات چې هغه راښکاره شي کله او کله پټ شي، د ورځې راښکاره شي او د شپې پټ شي. الضباع دا اوسۍ چې ورته ویلی کېږي، خو به هر حال د دې نه مراد بقر الوحش والضباع فی کناسها، دا مفسرینو لیکلي، خو ظاهرا دا دی چې دا انسانانو ته دا ستوري ښکاري، نو په دې نه تاسو عبرت واخلئ. نو رب العالمین فرمایي فلا نو داسې نه ده اقسمو زه قسم کومه بالخنس په هغه ستورو پټېدونکو باندې، الجوارې چې هغه روان دي، الکنس او ښکاره کېږي د شپې راښکاره کېږي او د ورځې هغه پټېږي او روان دي. د الجوارې نه مفسرینو لیکلي دي چې دا ستوري په خپل مدار کې تاویږي، کل فی فلک یسبحون، دا روان دي ګرځي را ګرځي. واللیل اذا عسعس، او قسم می دی وی رب العالمین فرمایي په شپه باندې، اذا عسعس کله چې شا کړي، کله چې شا کړي دا شپه یعنی ورځ را ختو ته قریبه شي. عسعس دواړه ترجمې، اذا عسعس کله چې را مخامخ شي، اذا عسعس کله چې شا کړي، دواړه صحیح دي. د شپه باندې مې قسم رب العالمین فرمایي. والصبح او په قسم مې په سبا باندې، اذا تنفس کله چې سا واخلي، کله چې سا واخلي رب العالمین فرمایي. سا اخستلو سره انسان لږ سپک شي، دا شپه چې په انسان تیره شي که خیلم کړی سبا راوخیږي، نو د دې دا وجود لږ سپک شي، لږ رڼا شي، خوشحاله شي، سا واخلي وګرځي په دې دنیا کې. نو الله رب العالمین فرمایي قسم مې په سبا باندې، اذا تنفس کله چې سا واخلي، انه لقول رسول کریم، یقینا دا قرآن چې دی لقول خامخا پیغام دی، رسول دا رسول کریم عزت والا، مراد تینا جبرائیل امین دی، یعنی دا پیغام جبرائیل امین راوړی دی. دا قرآن معمولی کتاب تاسو مګنئ، دا داسې وی فرشتې راوړی چې هغه د عزت والا فرشته ده، ذی قوت د قوت والا، د عند ذی العرش پنس د خاوند د عرش والا، مکین د مرتبه والا ده. ذی العرش نه مراد الله تعالی، یعنی د الله رب العالمین په وړاندې دغه فرشته ډېر د عزت والا د، مکین معنا د مرتبه والا د، مکان او مکانت ډېر اوچت دی. داسې یوه فرشتې راوړی دی. مطاع معنا ده چې خبره منلی کېدی شي، تابعداري کېدی شي د هغې. ثم او هلته بیا امین امانتدار هم دی، خبرې منلی کېدی شي، ټولې فرشتې د دې خبرې مني، او امین امانتدار هم دی په دې قرآن په رالیږلو کې د رب العالمین د طرفه چې ده راوړی دی، پکې دومره د ذرې بر خیانت هم نه دی کړی. نو قرآن عظمت ته اشاره ده، دا معمولی کتاب نه دی، دا داسې یوې فرشتې راوړی دی د الله د طرفه. وما صاحبكم بمجنون، او نه دی دا ملګری ستاسو، مراد تینا نبی علیه الصلاة والسلام، بمجنون لیونی، ستاسو دا ملګری ګوره ستاسو خیرخوا دی، ستاسو ناصح دی، دا لیونی نه دی. ولقد رآه، یقینا رآ لیدلی او دی پیغمبر هو دغې جبرائیل لره، بالافق المبین، په کنارو او په غاړو ښکاره کې د اسمانه. حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم هغه به فرمایل وای چې ما جبریل ولیدو 600 وزرې وي او ټول اسمان بند کړو، داسې یو عظیم خلقت الله رب العالمین
او یو غټه صورت او غټه باډي دی جبرائیل امین له ورکړې ده. او نبی علیه الصلاة والسلام جبرائیل امین په خپل شکل باندې لیدلی دی. نو دا خلک چې وایي دا اصل کې رد دی په دوی باندې چې دوی به ویله چې دی له پیران راځي او پیرانو ته خبرې کوي، د کافرو به ویله. نو رب العالمین فرمایي چې پیران نه دي راغلي، بمجنون په ده باندې پیران نشته، دا لیونی نه دی، د جبرائیل امین سره ملاقاتونه کړي، هغه یې لیدلی دی. وما هو علی الغیب بضنین، او نه دی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی الغیب په وحی بیانولو چې دا پټه وحی ده، بضنین بخل کوونکی او بخل کوونکی بخیل نه دی، هر چا ته بیان کوي. مسله چې ته معلومه وه بیا بیانوه، بخل مه کوه، کنجوسي مه کوه. غټ بخیل هغه انسان دی چې هغه دین نه بیانوي، چې دین ورته معلوم وي او دین نه بیانوي. حدیث کې بیا راغلی دی هغه سړی هم ډېر بخیل او کنجوس دی چې زما نوم په یو مجلس کې یاد شي او څوک ورسره صلی الله علیه وسلم نه وایي، نو د هغه هم بخیل دی. او عام بخیل چې دی هغه ویلی کېږي چې کوم په مال او په دولت کې بخلونه کوي. نو دا پیغمبر تاسو ته پوره دین هغه بیانوي. وما هو علی الغیب بضنینا، او نه دی دا پیغمبر په وحی رسولو کې چې هغه غیب وحی ده، بضنین بخل کوونکی نه دی بلکې تاسو ته در رسوي. وما هو بقول شیطان الرجیم، او نه ده دا وینا، وما هو او نه دی دا قرآن بقول شیطان الرجیم وینا دغه شیطان رټلی شوي نه. د کافرو به ویله چې دا د پیریانو ویناګانې دي او دې پیغمبر لا پیریان راځي هغه ورته دا قرآن ښیي. رب العالمین فرمایي چې دا د شیطانانو رټلی شو خبرې نه دي، دا د الله خبرې دي، رالیږلي دي په واسطه د جبرائیل امین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. فأین تذهبون، نو کم خوازی تاسو ای بندگانو، فأین تذهبون کم خوازی تاسو، یعنی د الله او د الله د رسول کتاب هغه موجود دی، دین موجود دی، نو تاسو ولی نورو دینونو پسې روان یئ، ولی تاسو نورې لارې غوره کوئ. عامو انسانانو ته هم دا خطاب دی. فأین تذهبون، چېرته لاړئ مسلمانانو، چا پسې لاړئ؟ د قرآن درسونه شته دی، د قرآن تلاوتونه شته، د قرآن احکام بیانېږي او ته ځان مشغولې په ګناهونو کې. قرآن د الفاظ دا ټول عامي. فأین تذهبون، نو چېرته تاسو ځئ؟ ولې خپل وختونه خرابوئ؟ د دې ذرې برابر به تپوس کېږي ستاسو نه. ان هو نه دی دا قرآن الا ذکر، مگر ذکر دی، نصیحت دی، للعالمین د پاره د ټولو مخلوقاتو، د ټولو مخلوقاتو د پاره دا نصیحت دی. کاغه انسانان دی که پیریان دی، مسلمانان دی که کافر دی، یهود دی که نصارا دی، دا کتاب ورته الله را لیږلی. لمن شاء د پاره د هغه چا، شاء چې غواړي منکم ستاسو نه، ان یستقیما چې برابر روان شي. فایده دا قرآن هغه چا ته ورکوي چې هغه څوک غواړي چې د دې قرآن نه فایده واخلي. مخکې تیر شوی هدی للمتقین، هدایت کوونکی د تقوادارو لپاره. تقوادار څوک دی؟ هغه خلک دی چې هغه په سیده لار باندې روان وي. نو لمن شاء، هغه د پاره د هغه چا چې غواړي منکم ستاسو نه، ان یستقیما چې برابر روان شي، نو فایده ورکوي دا قرآن هغه ته. وما تشاءون، او تاسو خو نه غواړئ الا ان یشاء الله، مگر هغه چې الله رب العالمین غواړي. رب العالمین چې هغه پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. څه مطلب؟ یعنی تاسو نه غواړئ یو شیز لره چې هغه دې وشي، که کېږي نو د الله رب العالمین اجازه چې نه وي هغه نه کېږي. هر یو کار چې کېږي د الله اجازې ته او د الله اذن ته ضرورت دی. رب العالمین حاکم دی که نه؟ هر یو کار چې تاسو کوئ د الله د اجازې نه بغیر یې نشئ کولی. ایون دا ګیلاس دی چې سړی راخلي او اوبه څکي، خو چې رب العالمین دې لاس ته حکم وکړي چې دا اوبه د دې انسان د خولې له مه وروړه، نو دا لاس به دلته ودرېږي، فالج به شي، راوبه غورځېږي. معنا دا ده یعنی مونږ د الله رب العالمین مخلوق یو او مونږ الله ته محتاج یو. عربو به ویله انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. تم یو شیز غواړې، زه م غواړم، خو کېږي هغه څه چې الله رب العالمین غواړي. خو الله مونږ له اختیار راکړی دی دنیا کې، ځکه الله ویله لمن شاء، کله چا خوښی اسلام دې راوړي او کله چا خوښی کفر دې وکړي، که حساب ته به ټینګېدی شي په ورځ د قیامت باندې.